أعيش حياتي برغم الكدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هیله کوم چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. محترمو، لکه څرنګه چې په تېره سوې خپرونه کې موږ د تبع په حواله بیان وکړي چې تبع په مدینه منوره کې څنګه جنګ وکړي او پر څه شی وکړي. په همدې خپرونه کې د کعبې شریفې د نړولو او پوش ورکولو واقعه بیانوو. هلته چې کله د یهودو علماو تبع ته قناعت ورکړي، تبع د یمن پاچا رئیسو په لاره کې مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېدل. د دغه قبیلې او د قریشو په منځ کې پخواني دښمني پرته وه. څو واره یې جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه د دغه قبیلې د یمن خلک هم نه خوښېدل. دغه د هذیل قبیلې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړو هغه قومو ته چې دوی نه دي ورسره جوړ ضرر او تاوان ورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغلل او ورته ویې ویل غواړئ چې د جواهراتو، سرو او سپینو زرو او خزانو خاوندان سي؟ تبع ویل هو. څوک دي چې جواهرات او خزانې یې نه وي خوښ؟ دوی ویل په دغه کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهراتو او سرو زرو ډکه ده. حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وه. خلکو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې. د تبع هم طمع پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي. غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه دوه نفره د یهودو علما خو هم په دې سفر کې د تبع ملګري وه. ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام وروښوئ. دغه علماو چې د جنګ دپاره د لښکر تیاری ولیدی، تبع ته ورغلل او ویې ویل څه کوئ او د څه اراده دې ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکړم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته وویل په والله د هذیل د قبیلې بل غرض او مقصد نسته بې له ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع وویل څنګه؟ علماو ورته وویل دا بیت الله ده، د ټولې مځکې پر مخ د الله جل جلاله بل کور او حرم نسته بې له دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع وویل څنګه وکړم؟ عالمانو ورته وویل عزت یې وکړه او طواف پر وکړه. تبع وویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او ولې طواف نه پر کوئ؟ دوی ورته وویل موږ یې عزت کوو او طواف به مو هم پر کړی وای، خو دغه د مکې خلکو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده. څرنګه چې موږ موحدین او عالمان یو، موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو. تبع د دوی خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلی. د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي، طواف یې پر وکړي. بیا نو هلته بیده سو. خوب یې ولیدی چې په کعبه شریفه پوش اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه، چا پوش نه و په اغوستی. تبع چې راویښ سو امر یې وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یو ښه پشمي ټوکر څخه پوش جوړ کړي. پوش جوړ کړل سو او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوش بل ښه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکر څخه پوش ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوش و او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوش اغوستی دی چې د دغه تبع نوم تبان بن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو عربو هر کال و کعبې شریفې ته
پوښ ورکوي او نوی پوښ به یې پر هغه زاړه پوښ سربیره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوښ سربیره پر پوښ د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته وه. کوم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوښو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوښونه ټول ځینې ایسته کړل او هر کال زوړ پوښ ځینې کاږي، نوی پوښ په اغوندي. دا د کعبې شریفې د پوښ په باره کې معلومات وه چې څنګه او ولې شروع سو او چا د اول وار دپاره شروع کړی و. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا